بسم الله الرحمن الرحیم. نن د CSS زموږ سره 15 درس ده او په دې درس کې نن موږ په لیست باندې خبره کوو. نو لیست خو تاسو ته معلومیږي چې لیست څه ده، ځکه موږ په HTML کې په لیست باندې ښه تشریحي بحث کړی وو. کله چې وغواړو یو ډیټا یا معلومات په منظم شکل سره د لیست په شکل سره ثبت کو یا یې ولیکو، موږ د لیست نه استفاده کوو. لیست زموږ سره په درې ډوله باندې وو چې یو آرډر لیست وو، ان آرډر لیست وو او ډیفینیشن لیست وو. نو دا ټول کار په HTML کې مخکې سوی ده، موږ اوس ضرور نه ده چې موږ ټول کار دلته وکړو. موږ به اوس دلته راشو چې د لیست د CSS کومې پراپرټیانې چې دي همغه پراپرټیانو باندې به بحث وکړو چې لیست کې کومې پراپرټیانې موجودې دي. نو لیست کې وبښئ په CSS لپاره د لیست لپاره په CSS کې مختلفې پراپرټیانې دي چې له هغو جملې نه چې ده یو لیست سټایل ټایپ ده. اوس فرض مثال موږ راځو دلته یو لیست جوړو. زه غواړم یو ان آرډر لیست جوړ کړم، صحیح ده. دا کلوز کوو. د دې نه وروسته زه بیا راځم په دې کې لیست اچو، ځینې لیست په دې کې لیکو. مثلا زه لیکم چې احمد، بیا هم دغه شان دا به کاپي کو او مسلسل به یې څو ځله پیسټ کو. دا مثلا جان ده، دا مثلا کمال ده او دا مثلا خان ده. داسې یو څه نومونه ما راواخیستل د لیست په شکل باندې. اوس غواړو چې دا شو کړو چې دا موږ ته په کوم ډول ښکاره کېږي. نو دا اوس موږ ته په دې شکل باندې ښکاره کېږي: احمد، جان، کمال، خان، ټول د لیست په شکل باندې ښکاره کېږي او د بولټس اخیستي دي. بولټس یې د څه نه اخیستي دي؟ د نمبر نه اخیستي دي، یعنې نمبر باندې دا شروع شوي دي. اوس موږ راځو په دې کې د لیست سټایل ټایپ وایو چې لیست کې سټایل ټایپ نه هدف څه شی ده. نو دلته به راسو د لیست سټایل ټایپ چې ده د آرډر لیست لپاره یو رقم ده او د ان آرډر لیست لپاره بل رقم ده، صحیح ده. اوس زه راځم دلته OL لیکم، وبښئ LI لیکم. د په لیست باندې غواړم چې جوړ کړم، په لیست باندې غواړم چې CSS کوډ وکړم. نو LI لیکو ځکه د ټایپ سلیکټر ده او د ټایپ سلیکټر چې ده د ټیګ نوم LI ده، نو ځکه مو دلته LI راواخیسته. اوس راځو ورته وایو چې لیست بیا سټایل او بیا ټایپ. مثلا زه ورته وایم چې ډیسیمل خو تاسو پیژنئ چې دا به اوس چې اخلي، ډیسیمل اعداد به اخلي. لکه څه رقم چې په ډیفالټ حالت کې ده، دا ما ډیفالټ حالت اخلي، صحیح ده. که زه دلته ورته وایم چې الفا که بیا کوم ډول لاور الفا او یا که افر الفا، زه ورته وایم چې دا لاور الفا. که لاور الفا باندې سي نو دا په د ABC حروف اخلي، خو هغه په چې باندې په کوچنیو حروفونو باندې. او که د دې لاور په ځای باندې افر ورته وایو نو بیا به زموږ سره چې اخلي غټ حروف اخلي، صحیح ده. دا اوس په غټ حروفونو باندې شروع کېږي. همدغه شان که زه راسم دلته د الفا په ځای باندې رومن ورته وایم، نو بیا زه دا چې دا د رومن اعداد اخلي. رومن اعدادو کې لاور رومن یا افر رومن کوم یو؟ که لاور رومن ورته واخلي نو دا بیا لاور رومن عدد ځان سره اخلي، صحیح ده. ګوره دا چې سو لاور رومن عدد یې ځان سره واخیست. او که ته افر رومن ورته وایې، صحیح ده، نو دا بیا چې اخلي؟ دا بیا افر رومن اعداد اخلي. زه راسم دغه ریفریش کړم نو دا اوس ځان سره افر رومن اعداد واخیستل. دا چې د ځینې نورو هیوادونو اعداد هم یا ځینې نورو هیوادونو مربوطه الفبا حروف ده هم تاسې ورکولی شئ، خو هغه چې ده بیا او که وغواړئ چې د افغانستان په ډول باندې مثلا الف ب ورته ورکړي یا 1 2 3 د افغانستان په شکل باندې ورته ورکړي، دا ځان سره نه مني. د دې لپاره بیا تاسې کوشش کوئ چې د جاواسکرپټ په طریقه باندې یا ځینې داسې نور تخنیکونه وکاروئ، خو د CSS کې دغه هغه نشته، ارزښت نشته ورته، صحیح ده. نو دا د موږ سره چې و دا زموږ سره د لیست سټایل ټایپ و چې لیست سټایل ټایپ کې ځینې نورې ویلوګانې هم اخلي، هغه به تاسې وګورئ. مختلفې ویلوګانې دی ځان سره قبلولی شي، صحیح ده. نو اوس دویم هغه چې دا لیست سټایل ټایپ چې بیا د ان آرډر لیست لپاره اخلو. مثلا زه راځم دلته ان آرډر لیست ورته اخلم، صحیح ده. په HTML کې به موږ راسو ان آرډر لیست به واخلو. تاسې خو ان آرډر لیست باندې پوهیږئ،
ځکه په HTML کې په دې باندې موږ بحث کړی ده. صحیح ده. نو اوس مثلا زه LI اخلم او په دې کې چې اخلم په دې کې به کلاس نوم راواخلو چې مثلا یو ورډ ده، بل زموږ سره HTML ده او بل زموږ سره مثلا CSS ده وغیره نور. صحیح ده. اوس که زه راسم دغه شو کو نو موږ سره دا په ان آرډر لیست کې اخیستل کېږي، خو اوس پورې دې ته هم چې ورکول کېږي 1 2 3 دا هغه ورته ورکول کېږي. صحیح ده. نو ځکه چې موږ دلته په هغه باندې چې کړی دا LI باندې موږ کوډ کړی چې LI ته چې واخله پر هیکزاډیسیمل واخله، یعنې هیکزاډیسیمل ورته واخله یا ډیسیمل اعداد ورته واخله. صحیح ده. نو دا هم LI ده او دا هم LI ده. اوس دلته په CSS کې بیا UL یا OL دې ته نه ګوري. صحیح ده. په HTML کې بیا دا رقم نه و. که غواړې چې دا د همغه HTML رقم هغسې L د آرډر لیست ته ځان ته وسي او UL ته ځان ته وسي، نو بیا په دې ځای کې موږ OL LI ورته ورکوو. OL LI ورته ورکوو. دا اوس که ریفریش کو نو دا OLI په خپل حالت پاتې کېږي او دا بل LI چې دا په پاتې کېږي د ان آرډر لیست څه رقم ډیفالت حالت دغه ډیفالت پاتې کېږي. اوس که زه راسم ان آرډر لیست په LI باندې هم زه د خپلې خوښې لیست سټایل ټایپ ورته ورکوم. صحیح ده. نو بیا به موږ دلته UL LI واخلو ځکه موږ د UL په LI باندې بحث کوو. صحیح ده. او دلته موږ په چی باندې بحث وکړو؟ OL LI باندې. ان آرډر لیست په LI باندې موږ بحث وکړو او دلته اوس ان آرډر په LI لیست باندې موږ خبره کوو. اوس زه ورته وایم چې لیست سټایل دې ټایپ ماته مشخص کړي چې دا بیا موږ سره څو ویلوګانې اخلي. زه ورته وایم چې دا د اوس موږ سره ډیسک سي دا هغه په ډیفالت حالت باندې همدغه ویلو ځان سره اخلي. صحیح ده. او که زه ورته وایم چې دا د موږ سره سرکل سي. صحیح ده. نو بیا راسو دا وګورو دا به د موږ سره سرکل وي. صحیح ده. اوس سرکل هغه واخیست. او که زه ورته وایم چې دا سرکل مکه دا زموږ سره سکویر کا. صحیح ده. کنټرول A سیوی کو نو بیا راسو دغه ریفریش کو دا به اوس زموږ سره چې سي سکویر یا مربع شکل به ځان سره واخلي. نو دا د لیست سټایل ټایپ اړوند درسو. اوس دویم چې دا د لیست سټایل پوزیشن خبره ده. که دلته راسو لیست سټایل پوزیشن بیا دا ده چې دا ځان سره 2 ویلوګانې اخلي. فرض مثال دلته زه لیست سټایل ټایپ ورکوم لیست سټایل پوزیشن دا ورته ورکوم. دا ځان سره ان ساید او آوټ ساید اخلي. ان ساید کې ورته ورکړي دا د متن د داخل کې هغه انډنټ شروع کیږي. صحیح ده. مثلا دغه 1 2 3 لیکل شوی ده دا متن ته را داخليږي، یعنی متن سره یو ځای راځي. صحیح ده. تقریبا یو ځای راځي، ان انډنټ یې هغې خواته راځي. که دا وګورو دا ګوره لږ مخې ته راغی. صحیح ده. او که دا بیرته آوټ ساید کو نو آوټ ساید کو. صحیح ده. راسو دا کنټرول ایس کو دا بیرته آوټ ساید راځي، یعنی متن د باندې راځي. اوس به انډنټ څنګه سي یو څه بیرته ختم سي. صحیح ده. اوس وګوره انډنټ څنګه سو بیرته ختم سو. په ډیفالت حالت کې دا آوټ ساید او نور کې ان ساید ورته ورکړي. ان ساید بیا لږ داخل ته راځي، انډنټ ځان سره اخلي. نو دغه 2 ویلوګانې د لیست سټایل پوزیشن مربوط دي. بل د موږ سره چې دا لیست سټایل ایمیج ده. که وغواړو موږ تصویر راوړو نو موږ تصویر هم راوړلی سو، خو تصویر تاسې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړئ چې تصویر مو باید څه شی وي، تصویر مو باید ډېر کم سایز باندې وي. اوس زه راځم مثلا لیست سټایل ایمیج ورته اخلم. صحیح ده. ایمیج دې لپاره باید ته URL هم سره واخلي. هغه فنکشن چې موږ کاروو د هغه لپاره د ایمیج راخیستلو لپاره هغه URL موږ کاروو. نو URL کې ته همغه د تصویر هغه ورته ورکوې، لوکیشن ورته ورکوې چې کوم ځای کې تصویر ده. که فولډر کې وي همغه فولډر لیکل کېږي، بیا بکسلاس اچول کېږي، بیا د هغه فایل نوم لیکل کېږي. خو موږ صرف ټول په یو فولډر کې نو یوازې د ایمیج نوم لیکم. صحیح ده. نو زما سره د تصویران چې دي ستا خو په ډېر کم سایز کې دي. صحیح ده. تاسې به هم په ډېر کم سایز کې تصویران څنګه کوي سره دلته سره واچوئ. مثلا دا ایمیج ډاټ PNG ده زما سره. صحیح ده. دا زه راوړم ایمیج img.png. دلته راځم img.png ورته لیکم. صحیح ده. نو بیا د دې نه وروسته دا سیو کوو او راځو دغه ریفریش کوو. اوس به د دې په ځای باندې چې راوړل کېږي همغه تصویر راوړل کېږي. صحیح ده. یعنې دلته تاسې باید ډېر کوشش وکړئ چې د ایمیج تصویر سایز مو څنګه وي، کوچنی وي. که د تصویر سایز کوچنی نه وي
بیا زموږ سره صحیح نه ښکاره کېږي خو صحیح نه ښکاره کېږي. فرض مثال زه image2.png ورته ورکوم. صحیح ده img.2.png د سیو مې کړي نو ورسره راځم دغه ریفریش کوم نو اوس دا تصویر ګوره غټ ښکاره کېږي غیر منظم ښکاره کېږي. نو که تصویر لږ څه وي یعنې کوچنی وي بیا ډېر منظم ښکاره کېږي او ښه ښکاره کېږي. بل د موږ سره چې دا د لیست سټایل ده. صحیح ده که وغواړو چې موږ په لنډه طریقه باندې دا ټول وکاروو موږ چېرته راځو لیست سټایل ته راځو. صحیح ده مثلا زه راځم دلته د دې ټولو په ځای باندې زه چې لیکم یوازې لیست سټایل لیکم لیست سټایل دا مې ورته ولیکه. نور زه ذاتي ویلو ورته ورکوم چې ویلو دې څه رقم وي. زه ورته وایم چې د دې ویلو د آفر الفا وي آفر لاتین یا چې ورته ورکو الفا به ورته ورکو. صحیح ده نو لاور الفا دی وي. بله ویلو زه ورته ورکوم چې د دې د آوټ سایډ وي. صحیح ده دا هم ده همدغه شان یو آر ایل هم ورته ورکو یو آر ایل ان مطلب ایمیج هم دلته رااخلو. یعنې دغه ټول تاسې کولی شئ چې د یو پراپرټي له ادرس ورته ورکئ. د یو پراپرټي کې بیا مختلف ویلوګانې ورته ورکوي یوه دا ویلو سي بله ویلو سي بله ویلو سي دغه ټولې ویلوګانې تاسو څنګه کولی شئ ورته ورکولی شئ. دا اوس دغه ځای نه زه ختموم هغه د زیات کوډ مخنیوی چې موږ کوو بیا د لیست سټایل په اساس یې کوو. صحیح ده نو کنټرول ای سیو کوئ راځو دې نه وروسته دغه ریفریش کوو نو اوس به موږ ته لاور الفا دغه ځای کې ښکاره کېږي او هم آوټ سایډ. نو دا د لیست سټایل مربوط چې یو لیست سټایل که وغواړو موږ په شارټ ډول راوړو په لنډ ډول راوړو ډېر کوډ مخنیوی وکړو یوازې لیست سټایل لیکو. نو دا د لیست مربوطه درس نن د لیست سټایل درس نن همدومره کفایت کوي. نو سبا به انشاءالله په ډسپلی باندې بیا خبره کوو.